امریکا وایي له افغانستانه لیږدول شوي هلیکوپټر یو الوتکې تاجکستان ته ورکوو. سلام ستړي مشئ. د ژوند میډیا درنو لیدونکو وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهم راپور ته. د امریکا متحده ایالات به هغه نظامي هلیکوپټر یو الوتکې چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال تاجکستان ته لیږدول شوي دي د هیواد ته ورکړي. ریټرز خبري اژانس د امریکا د مرکزي قماندانۍ د قماندان جنرال مایکل کوریلا له قوله لیکلي امکان لري چې متحده ایالات هغه نظامي الوتکې او هلیکوپټرې چې د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط پر مهال تاجکستان ته وړل شوي دي د دې هیواد په واک کې ورکړي. جنرال کوریلا د موضوع تېره اونۍ له تاجکستاني چارواکو سره د لیدنې پر مهال مطرح کړې ده. رویټرز خبري اژانس په تاجکستان کې د امریکا متحده ایالاتو د سفارت له قوله لیکلي د امریکا د مرکزي قماندانۍ قماندان د تاجکستاني له امنیتي ځواکونو د نظام له الوتکو او هلیکوپټرو د ساتنې له امله مننه کړې او زیاتوي امریکا به د تاجکستان له حکومت سره له دې الوتکو د کارونې او ترې د ساتنې لپاره غوره لار وټاکي. جنرال کوریلا زیاته کړې دوی هیلهمند دي چې له دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر یا هم ټولې تاجکستان ته ورکړي. د هغه خبره د دې کار لپاره کوم ځانګړی مهالویش نشته خو هڅه کوي چې دا کار هر څه ژر وشي. 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو لخوا د افغانستان د سقوط سره سم د مخکینی جمهوري نظام یو شمېر پیلوټانو چې امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې زده کړې کړې وې نږدې 4 هلیکوپټر او نظامي الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته ولېږدولې. د افغانستان د پخواني هوایي ځواک 615 کارکوونکو او پیلوټانو په دې الوتکو کې د یادو هیوادونو ته پناه یوړه چې وروسته یې ډېر شمېر امریکا ته د تلو په نیت قطر ته ولېږدول شول. طالب ویاندویانو د امریکا د دې پرېکړې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه خو له دې وړاندې طالبانو له تاجکستان او ازبکستان غوښتي وو چې د الوتکې او هلیکوپټر افغانستان ته بیرته وسپاري. تر دې چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال تاجکستان او ازبکستان ته ګواښ وکړ که د الوتکې او هلیکوپټر افغانستان ته ونه سپاري له بدو پایلو سره به مخامخ شي. د امریکا سفیر تاجکستان ته وړل شوې الوتکې به طالبانو ته ونه سپارل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش ادارې یا سیګار او د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په ارشیف کې د شته شمېرو له مخې افغان هوایي ځواکونو د 1400 کال د چنګاښ تر میاشتې 229 نظامي الوتکې او هلیکوپټرې درلودې چې له دې شمېر سره یې په افغانستان کې دننه 180 شته وې. له دې شمېر هلیکوپټر او نظامي الوتکو بیا د جمهوري نظام له سقوط سره سم 4 یې تاجکستان او ازبکستان ته ولېږدول شوې.